تازه او مهم خبر پښتين نه ودرېږو نه په شا کېږو مقاومت به دوام ولري. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. دوستانو جزیات سره همدلته وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو همداسې سره سرخط نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د پښتون قومي جرګې رارسېدو په درشل کې د پاکستان حکومت له لوري پر دغه غورځنګ وروستي بندیز ته غبرګون ښودلی دی. د عادل راجا په نوم یو مشهور پاکستاني فعال او خبریال خپله ایکس پاڼه باندې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د وروستي بندیز هرکلی کړی ویلي دي چې چا چې ټاکنو کې شهباز شریف ته رایې ورکړې وي انجام یې داسې دی لکه پښتون ژغورنې غورځنګ. خو دغه پاکستاني مشهور فعال ته په غبرګون کې منظور پښتين د خپل رسمي ایکس پرستون ځواب ورکړی او شهباز شریف ته د پی ټي ایم د غړیو رایه ورکونه خندونکې بللې ده. ښاغلي پښتين لیکلي پی ټي ایم په پارلماني سیاست کې د ګډون له امله خپل مهم ملګري له غورځنګ څخه بهر کړي دي. دا چې تاسو شهباز شریف ته د رایې ورکوونکو ګوندونو په نوملړ کې پی ټي ایم هم اضافه کوئ دا ستر ظلم دی. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو خلکو د حقونو لپاره یو غیر پارلماني تحریک دی چې هر حکومت پرې د پوځي جنرالانو په امر ظلمونه کړي دي. پی ټي ایم به نه ودرېږي او نه به شاته شي. دا مقاومت به دوام ولري. د پاکستان فدرالي حکومت له لوري پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز او منع شویو سازمانونو نوملړ ته ور زیاتوالی پراخ غبرګونونه راپارولي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او ملاتړو دغه کار جابرانه او ظالمانه بللی دی. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن چمشو ویډیو تر بیا هم په الله سپارم ښه وخت ښې چارې.